نظم عنوان دی ګل خان. دغه نظم نوی دی، په دغه روانو حالاتو مناسبت سره مې دغه نظم آزاد نظم دی. که چېرته مصري نیمه پکې د نورو ملګرو د نظمونو نه راغلي وي، د هغې به بخښنه غواړم. خو نظم داسې دی چې مونږ په خپلو کې جنګېږو، مونږ په خپلو کې جنګېږو، مونږ د یو بله بیزار یو، د یو چت لاندې اوسېږو، د یو لوښي نه چاپېر یو. وینه مینه مو شریک ده، توره سپینه مو شریک ده، خو یو داسې سړی راشي شیطاني ټلۍ په لاس کې، تا زما سره په جنګ کې او ما تا سره په جنګ کې. زمونږ منځ کې دیوال ووایي تا له ما نه جدا راخکې، ما له تا نه جدا راخکې، زه او ته سره په جنګ شو. هسې یو او بل ته ګواښ وو، یو سړی زمونږ دشمن دی، یو لیوه زمونږ دشمن دی، زه او ته یې سره وران کړو. د یو بل وینو ته ناست یو، زه یې تا باندې راسور کړم، ته یې ما باندې راسور کړې، زه یې ستا وینو ته غل کړم، ته یې زما وینو ته غل کړې. نفرتونه یې خواره کړل، مننه، نفرتونه یې خواره کړل، زمونږ زړونه یې تیاره کړل. ته په ما باندې بد لګې، زه په تا باندې بد لګم، او زه ستا وینو ته ناست یم، ته زما وینو ته ناست یې. اوس هغه سړی قلار شو، تماشه کوي راګوري، په بام ناست دی خوشحالېږي، او زما او ستا په منځ کې نوکان یو بل پورې مږي. په تا هم د پښتون نوم دی، په ما هم د پښتون نوم دی، چې ستا څومره دبدبه ده زما هومره دبدبه ده. ته که یو ګزار راولې، زه دې دوه ګزار راولم. د انا او جنګ له وجې، د یو بل د جنګ د وجې تر دې حده پورې راغلو چې زه مرمه ته وې واوه، چې ته مرې نو زه ویم حد دی. یو سړی زمونږ دشمن دی، یو لیوه زمونږ دشمن دی، ډېر هوښیار دی. یو سړی زمونږ دشمن دی، یو لیوه زمونږ دشمن دی، ډېر هوښیار دی، عقلمند دی، معیشت ورته ډېر خوږ دی، خپل عزت ورته ډېر خوږ دی. مخامخ ګزار نه تښتي، خو په ما باندې تا وژني. اټم بم یې سلامت دی، میزایل یې سلامت دی، د ټوپک شپېلۍ یې زنګ شوه، نړۍ خپلو کې په جنګ شوه. زه ستا سر له اټم بم یم، ته زما سر له اټم بم یې. مونږ په خپلو کې جنګېږو، مونږ د یو بل بیزار یو، او تر دومره حده راغلو چې کابل کې دماکې شي، پېښور کې ډمامې شي، او چې دلته دماکې شي پېښور کې ډمامې شي. مونږ د یو بل بیزار یو، او تر دومره حده راغلو په یو چې کابل کې دماکې شي، پېښور کې ډمامې شي. ډېره مننه. پېښور کې چې کابل کې دماکې شي، پېښور کې ډمامې شي، او چې دلته دماکې شي په کابل کې ډمامې شي. دا په کومه لار روان یې، دا په کومو شړو سر یې. پښتنو د خدای دپاره یو بل مه وژنئ بېزاره پښتانه. تنه او سر دي که د لر دي که د بر دي، نفرتونه کرکې پرېږدئ. یو زنځیر یې وکړه شئ، په یو بل باندې خفه شئ، په کنځا یو بل ته سر یې، په وینا یو بل ته سر یې. ته زما خور ته کنځل کې، او زه ستا خور ته کنځل کوم. ته په ما پسې بد وایې، زه په تا پسې بد وایم. تا زما ګرېوان نیولی او ما ستا ګرېوان نیولی. ته وې تخته ګل مرجانه، زه ویم غلی شه ګل خانه، هسې سوچ مې درته واخلي. مننه. تا زما ګرېوان نیولی او ما ستا ګرېوان نیولی. ته وې تخته ګل مرجانه، زه ویم غلی شه ګل خانه، هسې سوچ مې دلته واخلي چې دا مونږ په کومه سر یو، که د لر یو که د بر یو، پښتانه یو در په در یو. ځکه مخکې مزل نه کوو چې د یو بل خپې راکاږو، مونږ به خاورې مخکې لاړ شو. د ناصح نصیحتونه، د ملا صاحب تقریرونه، د واعظ هسې وعظونه اوس په تاسو اثر نه کوي. تاسو خپله معقولان یې، تاسو لوی دانشوران یې، نه د بل هغې ته غوږ دی، نه په خپله سړي کېږئ. که دا حال وي تاجه یاره پښتانه به داسې خوار وي، پښتانه به داسې خوار وي، دوی به هر ځای کې مړه کېږي، دوی به دغسې شرمېږي، دوی به دغسې کړېږي، دوی به دغسې جړېږي.